سلامونه دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ به اوسئ. زه اظهار حمیدي یو ځل بیا یو نوې برنامې سره ستاسو په چوپړ کې حاضر یم. نو نن راځو د تیر په څیر د سکالرشیپونو په اړه تاسو سره معلومات شریکوم. نو دغه سکالرشیپونه چې دي دا د جرمني هیواد سکالرشیپونه دي. دا د کال شروع کېدو سره سم بار تاسو سره ډېر زیات برنامې ما تاسو سره شریکې کړلې. نو خبره دا ده چې دغه ویډیو همدا اوس ته ګورې او د دې په لټه کې هم یې چې د هیواد څخه ووځي، یو ښه هیواد ته لاړ شي، اروپا ته لاړ شي، کاناډا ته لاړ شي، امریکا ته لاړ شي، هغه هم بغیر له دې څخه چې یو روپۍ تاسې مصرف کوئ. ځکه چې په دې کې داسې سکالرشیپونو په اړه تاسو سره معلومات شریکوم چې هغه فولي فنډډ دي. کال نوی شروع ده، ډېر زیات برنامې اعلان شوي دي. ځکه چې بار چې څومره برنامې اعلان شوي دي په هره ویډیو کې ما تاسو سره شریک کړي دي. اوس په دغه ویډیو کې تاسو سره د جرمني هیواد یو لړ نور سکالرشیپونه دي، فولي فنډډ سکالرشیپونه په اړه تاسو سره معلومات زه شریکوم. نو دغه سکالرشیپونه چې اوس تاسو سره شریکوم د نورو سکالرشیپونو سره د دې فرق څه ده؟ فرق دا ده چې دغه سکالرشیپونو په اړه چې تاسو سره زه معلومات شریکوم نو په دې کې درې ډوله سکالرشیپونه دي. لومړی ډول هغه سکالرشیپونه دي چې په هغې کې فیملی الاونس پکې هم موجود ده. که چیرته تاسې دغه سکالرشیپ دپاره تاسې سلیکټ شوئ، هغه کم الیجیبیلیټي کرایټیریا کوم شرایط چې دوی غواړي هغه تاسو سره زه اوس په دغه ویډیو کې شریکوم. تاسې ورسره برابر واوسئ. نو هغه سکالرشیپ سره چې کله سکالرشیپ ته چې تاسې کله اکسپټ کیږئ، بیا هغې نه وروسته ستاسو فیملي ته هم ویزې ورکوي. دا د یوه. بل سکالرشیپ چې دا په دې کې هغه چا دپاره ده چې کم چاته جرمني ژبه ورته زده وي، نو دا به ډېر کم وي. دا د شوه دوه. او دریم نمبر سکالرشیپونه لکه څنګه چې تاسو ته معلومات دی چې جرمني اکثر وخت چې دغه سکالرشیپونه وړاندې کوي، نو د دوی هغه لومړنۍ دغه کې پیرورټي کې د دوی هغه چې چاته جرمني ژبه زده وي. خو تاسو سره داسې سکالرشیپونه هم شریکوم چې په هغې کې انګلیش لینګویج پروفیشنسي سکور ته پکې ضرورت وي. یعنې تاسې که چېرته آیلټس او یا ټافل ولرئ، نو تاسې دغه فولي فنډډ سکالرشیپونه تاسې ترلاسه کولی شئ. لومړی راځم د KAS سکالرشیپ. نو دا هم د جرمني یو فولي فنډډ سکالرشیپ ده چې تاسې کولی شئ. نو دغه سکالرشیپ ته تاسې ثبت نام وکړئ. نو د دې هغه شروع کېدو نیټه، هغه شروع کېدو نیټې ته به زه وروسته راشم چې دا د دې پورټل کله خلاصیږي، ډیډلاین یې کله ده. لومړی به راشم تاسو سره هغه شرایط یې تاسو سره شریک کړم. نو دغه KAS سکالرشیپ چې دا د هغې دپاره د ماسټري او ډاکټورېټ دپاره ده. کوم څوک چې د دوکتورا اخیستلو دپاره تلل غواړي، کوم څوک چې د ماستري کولو دپاره تلل غواړي، نو هغوی کولی شي د دغه سکالرشیپ څخه دوی استفاده وکړي او دغه سکالرشیپ ته دوی ثبت نام وکړي. نو د دې هغه شرایط چې دي، شرایط دا دي چې لومړی باید تاسې د پوهنتون څخه باید فارغ شوي واوسئ، ځکه چې دا یوازې ماستري او د دوکتورې دپاره دي. پوهنتون څخه فارغ شوي باید تاسې واوسئ. عمر باید د 30 کالو څخه ډېر نه وي. نو خبره دا ده چې دوی بعضې وخت کې داسې برنامې وي چې دوی غواړي چې فرض مثال څوک د پوهنتون څخه نوی فارغ شوی واوسیږي. یعنې خبره دا ده چې کوم څوک د پوهنتون څخه تر څو فارغ شوی واوسیږي، نو همدومره یې عمر وي. خیر هغه دلته یې بیا عمر مشخص خبره کړې ده چې عمر د 30 کالو څخه ډېر نه اوسیږي. نو دا چې تاسې د پوهنتون څخه په هر عمر کې چې تاسې فارغ شوی اوسئ، په دې کې هغه مشکل نشته. د 30 کالو څخه باید تاسې عمر ډېر نه وي. او بل هغه کومې پیسې چې دوی ورکوي، ځکه چې دوی دلته ویلي چې دا فولي فنډډ سکالرشیپ دا کومې پیسې چې دوی دلته ذکر کړي دي د $850 د هغې دپاره د ماستري دپاره. کوم څوک چې ماستري سټوډنټس دي €850 البته، او کوم څوک چې د ډاکټورېټ دپاره تلل غواړي هغې ته €1200 هغوی ته ورکوي. نو په دغه €850 کې ستاسو اکوموډیشن شامل ده، ستاسو په دې کې فود په دې کې شامل ده، ستاسو شخصي اخراجات په دې کې شامل دي، او همدارنګه یو مقدار نورې پیسې دي چې هغه پیسو کې بیا ستاسو انشورنس په دې کې شامل ده، او نور مصارفات په هغې کې شامل دي. په 2 کټګوریو باندې دغه پیسې ورکول کېږي. نو د دې هغه ثبت نام نیټه چې کوم یو ده په مارچ میاشت کې د دې پورټل یې خلاصیږي. نو تاسې کولی شئ چې په مارچ میاشت کې تاسې خپل ثبت نامونه تاسې شروع کړئ، او بیا په جولای میاشت کې بیا تاسو د دې ډیډلاین ده، بیا تاسو نشئ کولی چې ورته ثبت نام وکړئ. نو بل لازمه دوهم سکالرشیپ ته چې دا د DSP په نوم دا بل سکالرشیپ ده. دا د جرمني کې د پرایویټ ادارو همدارنګه د جرمني د فدرال حکومت په همغږۍ باندې دا سپورټ کیږي. په دې کې هغه څوک ثبت نام کولی شي کوم څوک چې هاي ټیلنټډ سټوډنټس وي. نو هغه هاي ټیلنټډ او هغه هاي اچیومنټ چې کوم یو خاص اچیومنټ کوم څوک ولري،
نو هغوی کولی شي چې دغه سکالرشپونو ته هغوی ثبت نام وکړي او د دې هغه منتلي بینیفټ چې کوم یو دی هغه 300 یورو دی. دا ځکه د دې کم دي چې دا ځکه د پرایویټ ادارو څخه دا دغه کیږي تمویل کیږي. البته دا هم فولي فنډډ ده، دا هم یو بهترین اپشن ده تاسو لپاره چې دلته هم تاسو کولی شئ تاسو ثبت نام وکړئ او د دې د ثبت نام د شروع کېدو نیټه چې کوم یو ده مې میاشت کې خلاصیږي او ډیډلاین جولای ډیډلاین ده، یعنی په تر جولای میاشت نه وروسته بیا تاسو نشئ کولی شئ ورته ثبت نام وکړئ. نو ښه خبره ده چې همدا اوس هغه تاسې خپل او ښه خبر دا ده چې تاسې همدا اوس څخه ټول ډاکومنټ تاسې ورته آماده کړئ. او بل لازمه په دغه ویډیو کې ما تاسو سره یادونه وکړله چې داسې یو سکالرشپ په اړه هم تاسو سره زه معلومات شریکوم چې په هغې کې د فیملی الاونس هم پکې موجود وي. نو دغه سکالرشپ چې دا FES په نوم یادیږي، FES سکالرشپ ده، دا هم فولي فنډډ سکالرشپ ده. نو په دې کې بله خبره دا ده چې دا یوازې نشي یوازې ماسټر او ډاکټوریټ دپاره وي، په دې کې انډر ګریجویټ سټوډنټس هم په دې کې کولی شي چې ثبت نام وکړي، کوم څوک چې د مکاتبو څخه فارغه واوسي نو کولی شي چې دغه سکالرشپ دپاره هغوی ثبت نام وکړي. نو د دې د ثبت نام هغه پورټل چې کوم یو ده د همدغه میاشت په فبروري په میاشت کې د دې اوپن شوی ده. نو همدا اوس نه تاسې کولی شئ چې دغه سکالرشپ ته تاسې ثبت نام وکړئ. دا یو بهترین چانس ده تاسو لپاره چې خپل چې تاسې هغه ټیلنټ لرئ هغه ټیلنټ څخه تاسې په استفادې سره ځان یو حد ته ورسوئ. کوم څوک چې که چېرته تاسې ټیلنټ ولرئ همدغسې په افغانستان کې نو داسې یو مملکت کې تاسې ضایع کوئ چې اصلا هلته د پرمختګ کوم اپورچونیټي نشته ده. هم تاسې خپل ځان ته پرمختګ ورکوئ، په دې کې فیملي الاونس پکې هم موجود ده، هم خپل فامیل ته تاسې یو څه تاسې یو کار وکړئ چې هغوی هم یو هیواد ته تاسې تر څو وباسئ چې دغه راتلونکي کوم نسل چې ده تاسې ورونه لرئ خویندې لرئ په هغو باندې تاسې تعلیم وکړئ، داسې یو اپورچونیټي ځای ته تاسې لاړ شئ. او ډیډلاین یې اپریل میاشت ده، د اپریل میاشت څخه وروسته بیا تاسې نشئ کولی چې ثبت نام وکړئ. او اخره کې راځم یو بل سکالرشپ چې په هغې کې یوازینی مشکل دا ده چې کوم څوک چې آیلټس او ټوفل ولري هغوی پکې اکسپټیبل نه دي. یوازې هغه څوک هغې ته ثبت نام کولی شي چې د جرمني ژبه ورته زده وي. هغه HB فاونډیشن سکالرشپس دي چې کولی شي کوم څوک فرض مثال د جرمني ژبه ورته زده وي. نو په څومره سکالرشپونه چې ما تاسو سره دلته شریک کړه نو په هغې کې لومړنۍ یعنې بهتره خبره دا ده که چېرته تاسې جرمني ژبه زده ولرئ تاسې په ټولو کې اکسپټیبل یاستئ. نو بیا د دې سکالرشپ د نورو سره فرق دا ده چې دغه سکالرشپ چې ده که چېرته انګلیش پروفیشنسي سکور تاسې ولرئ هم خو دا تاسې نه قبلئ، یوازې جرمني ژبه که چېرته تاسو زده وي بیا تاسې کولی شئ دغه HB فاونډیشن سکالرشپ ته تاسې ثبت نام وکړئ. او بل نن چې په دغه ویډیو کې څومره سکالرشپونو په اړه تاسو سره زه معلومات شریکوم د دوی هغه ټول لینکونه د ویب سایټونو لینکونه د ثبت نام د پورټل لینک د دوی هغه ټول ډیټیل کانټیکټ شمارې د دوی هغه مکمل هغه معلومات د همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو سره زه شریکوم. نو تاسې کولی شئ چې رایډ اوی لاړ شئ همدغه ویډیو ډسکرپشن ته، په ډسکرپشن کې تاسو سره مکمل د دوی ویب سایټونه او ټول ډیټیل به تاسو ته میلاو شي.